استاده که موږ یو کمپیوټر په بازار کې اخلو کومو ټکو ته باید موږ پام وکړو کوم ټکي چې دی موږ په نظر کې ونیسو آیا که د دغه کمپیوټر ریم د دې کمپیوټر پروسیسر خو چینج کیږي نه او چې مثلا داسې چې مثلا کور i5 کمپیوټر وي او هلته چې دی کور i9 ورته لیکلی یا یې داسې باندې لیکلی په دغه شان باندې که چېرته دا تغیرېږي نو دغه طریقه چې د کوم ځای نه تغیرېږي چې باید سړی کمپیوټر اخلي کله په کوم وخت کې کمپیوټر کوم ځایونه چک کړي چې واخلي او دغه ریم او پروسیسر کې کار دی که دغه باید خامخا په کوم سافټویر باندې ډېرېږي یا نه ډېرېږي نو که دغه راته وښیوئ نو خوښ به شو. ډېرې ښې پوښتنې ته تاسې اشاره وکړه. ریم او پروسیسر چې دی دا بدلېدی شي سافټویر په ذریعه باندې خو ولې دغه پروسیسر چې کله زه دلته راشم رایټ کلیک کوم او دې کې راشم دې پراپرټیز ته نو دلته چې دی تاسو وګورئ د دې ځای نه لیکلي دي چې دلته وګوره انټل آر کور i5 دغه ځای بدلېدلی شي. دغه څنګه بدلېدلی شي تاسو چې دی اول ځل دپاره چې کله کمپیوټر په بازار کې اخلئ چې کله په بازار کې کمپیوټر واخیسته نو سم د لاسه تاسو ته پکار ده چې تاسې کمپیوټر ته په هماغه ځای کې په دوکان کې وینډوز وکړئ او د هغې نه وروسته بیا راشئ دا ځای چک کوئ. ګوره اوس چې دی دا ځای نه زه کور i9 څنګه جوړوم. ګوره چې کله تاسې دلته راشئ رایټ کلیک کوئ دې ځای کې دلته وینډوز کی پلس r وهئ رن کمانډ ته نو دا رن کمانډ چې راغی دلته وګورئ رچ ایډیټ ما په دې کې لیکلی دی رچ ایډیټر دا وګوره دلته چې کله دا واخلئ تاسې او د دې ځای نه دلته په دې باندې اوکې کوئ دا به زه یس کوم تاسو وګورئ دلته موږ سره دغه شکل او صورت چې دی دا به تاسې سره په انډي شکل کې په دې کې ګوره ډیات چې دی کیز دي اچ کیز ګوره دلته به تاسو راشئ اچ کی کرنټ دلته وګوره لوکل ماشین ته به راشئ چې کله تاسو په دې کلیک کوئ را به شي دلته دې سافټویر ته او په سافټویر کې به چې دی تاسو راشئ دلته ډسکرپشن ته په دې ډسکرپشن کې به راشئ سیسټم ته او په سیسټم کې چې دی تاسې به راشئ دلته وګوره دلته یو بل فولډر دی په نامه د سنټرل پروسیسر په دې چې کله کلیک کوئ په دې زیرو ډبل کلیک کوئ دلته راواوړئ دې طرف ته ګوره دلته لیکلي دي چې دی پروسیسر نیم نو دا ارضي طور باندې چې دی دا موږ سره دا ډېرېدی شي کله کله تاسو په دې کلیک کوئ نو دلته وګوره دا کور i5 چې دی د کور i5 په ځای باندې چې دی دلته به ورته زه ورکړم دې ځای کې دا به تاسو ډیلیټ کوئ او دلته به ورسره 9 به ورته ورکړئ کور i9 نو کله چې زه راشم دا د دې ځای نه دلته به منیمایز کړم رایټ کلیک او بیا تاسو راشئ دلته وګورئ نو دلته اوس وګوره موږ سره په دې ځای کې لیکلي دي کور i9 دلته موږ چې دی خپل نوم هم راوستی شو چې یو نوم دې ځای کې راولې دلته زه کله کلیک کوم دې ځای کې دلته چې دی زه یو د دې سی پي یو په ځای باندې زه خپل نوم راولم مثال دلته زه لیکم باخت او دا ما د دې ځای نه چې دی اوکې کړ چې کله زه دا اوکې کړم نو دلته تاسو وګورئ دا به کلوز کړم بیخي نو دلته چې دی دا به یو ځل هم تاسې کلوز کوئ بیا به چې دی دلته موږ راشو نو زه راځم دلته چې دی کله پراپرټیز ته راشم په دې ځای کې لیکلي دي چې کور i9 دغه بیا لیکلي دي باخته نو وګوره دلته موږ خپلې خوښې نوم راوستو نو هیله ده چې دغه ویډیو چې دی دا ستاسې خوښه شوې وي او زموږ دغه د یوټیوب چینل تاسې ځان سره سبسکرایب کړئ.